پښتانه معاشره کوم چې خلک دا سوچ لري چې دوی ډېر سخت دي او خپله ښځې چې دي پر مخ نه پرېږدي تعلیم دپاره، لیکن نن سبا په دور کې دا شی نشته. ښځه ډېر تعلیم حاصلوي او زه د پښتنو په معاشرې کې مصوره جوړه سوم د خپل پلار له سپورټ سره، او برته دغه معاشرې هم ماته ډېر سپورټ راکړی دی. امارتونه ما ډېر اټریکټ کوي، د دوی بناوټ، د دوی رنګونه ماته ډېر خوند راکوي. او دا هغه ټایم زه هم دا خواهش ما پیدا سولی کوم ټایم چې ما د اټلي په باره کې، د اټلي د امارتو په باره کې موږ سبق ویلی، نو هغه ټایم هم ما دلچسپي چې ده په امارتو خواته زیاته ولاړه. ما همیشه د خپل کار په باره کې یو مختلفه شی هم غوښتلی، کوم چې خالي زما پهچان له یو چا مو کاپي کړی نه بل چا دا استعمال کړی، ولې چې زما کار ډېر د ډیټیل کار دی. نو د دې علاوه هم ما یو شی کې غوښتي او بیا ما دا کټ دانه کې ایډ کړله زما په کار کې، کوم چې زما د کار خوبصورتي نور ورزیات کړله. د امارتو د نقاشي علاوه زه نور کارونه هم کوم، کالیګرافي کوم، عربي پیټرنز جوړوم، پرنټ میکینګ کوم او د مخو سکیچز هم جوړوم. په خپل کار کې ما تر اوسه پورې خیالي تصویران، خیالي امارتونه جوړ کړي دي، لیکن زه دا خواهش لرم او دا کار کول غواړم چې د خپلې علاقې امارتونه جوړ کړم او دنیا ته د خپلې علاقې خوبصورتي او د خانوزۍ خوبصورتي ورښکاره کړم.